سلام د هیواد ټیم یوټیوب چینل درنو مینوالو سټډیو مرشي وخت بخیر د هند او انګلستان پاتې سلوي کې نندرچانو ته د ورتلو اجازه نشته د هند او انګلستان ترمنځ د 15 شلوريزو سلوي لړۍ لومړی دوه لوبې تر سره شوې چې پکې لومړی انګلستان دوه سلوي کې کوربای هند بری ترلاسه کړ د هند رسنیو راپورونو مخې چې د هندستان او انګلستان ترمنځ پاتې درې شلوريزو سلوي به د کرونا وایروس په وړاندې د احتیاطي قدم په توګه د تړلو دروازو شاته تر سره شي په راپور کې راغلی چې د ګجرات کرکټ اسوسییشن GCA د دوشنبه په شپه په یو بیان کې ویل چې د هندستان او انګلستان لړۍ وروستۍ درې شلوريزې سیالۍ به د کرونا وایروس قضیو د ډېرېدو له امله په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې پرته له نندرچانو ترسره شي د یو چارواکي په وینا چې د هند او انګلستان ترمنځ لومړی شلوريزې سیالۍ ته 50,000 او دویمه شلوريزې سیالۍ ته 15,000 ټیکټونه وپلورل شول په میدان کې لیدل کېدل چې ناسو کسانو خپل مینځ کې واټن نه درلودو او هم ډیر شمېر نندرچیان پرته له ماسک ښکارېدل چې وروسته د کرونا وایروس مثبتو پیښو زیاتېدو له امله لوبغالي ته د نندرچیانو په ورتګ بندیز ولګول شو